چې سفر یې تل د مینې سفارت دی چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو اورېدونکو، زه یم سردار یوسفزی. دا د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې اواز دی. تاسو اورئ پروګرام ادبي محفل. په ادبي محفل کې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. د ادبي محفل پروډوسر دی محترم محمد امین بنگش. قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د هر زیارت په ماښام موږ ستاسو په درانه خدمت کې یو نوې موضوع سره حاضرېږو. په ادبي محفل کې نن ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د راز یادونه. قدرمنو، د پښتو ژبې ادب یو ډېر لوی نوم، نامتو شاعر، ادیب، نقاد، صحافي، عملي مبارز محترم سلیم راز صاحب، الله دې سره د خاورو وبخي، د مې په 18 نیټه باندې د هغې لومبې تلینو یعنې کال 2021 18 مې باندې راز صاحب وفات شوی او په 400 سوکر د هغې په خپل کلي کې خاورو ته سپارلی شو. تاسو ته پته زمونږ پروګرام هفتهوار دی، هفته فصي، نو په دې وجه باندې چې کوم 2 ورځې وړاندې د هغې تلین منځلې شوی دی او په دغه حوالې سره په دستوري شوي یا په سوشل میډیا باندې مختلفو شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو هغې ته پیرزونې وړاندې کړي. مونږ دا ضروري وګڼل زمونږ پروډوسر محترم چې د راز صاحب په حوالې سره باندې مونږ نن یو پروګرام ترتیب کو. پروګرام ترتیب داسې دی چې دغسې زما مخې ته راز صاحب لیکونه، د هغې کتابونه، د هغې د مینوالو لیکونه ډېر زیات دي. زمونږ د پروګرام وخت ډېر مختصر دی. کوشش وکړو چې د جوسو شاعرانو، د مشرانو منظوم منثور لیکونه تاسو سره شامل کو. په هغې کې زه غواړم چې د ستر اجمل خټک بابا یو نظم چې په راز صاحب لیکلی دی هغه تاسو سره شریک کو. د هغې نه علاوه د هغې په ژوند باندې لیکونه شوي، په هغې باندې ډېر زیات د هغې د وفات نه پس هم شوي دي او په دې پروګرام کې به مونږ د محترم اقبال حسین افکار صاحب لیک او د محترم عبدالحمید زاهد صاحب لیکونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. تاسو سره به دغه لیکونه شریکوو چې هغې د راز صاحب د شخصیت په څه ډول د هغې د شخصیت احاطه کوي. نو آغاز کو د اجمل بابا د نظم نه چې په راز صاحب باندې لیکلی شوی دی. اجمل بابا لیکي: د مینې په دنیا کې مې د حسن ښکلې رازه، د مینې په دنیا کې مې د حسن ښکلې رازه، د فکر سردرو کې مې د ننګ هغه شابازه، د وینې په سرخۍ کې مې د نوي پښتو رنګه، د وینې په سرخۍ کې مې د نوي پښتو رنګه، د زړه په سر رباب کې مې د وخت ښکلې آهنګه، د وینې په سرخۍ کې مې د نوي پښتو رنګه، د زړه په سر رباب کې مې د وخت ښکلې آهنګه، د کام په افق باندې د یو سپین سحر پیغامه، د ملک په میخانو کې د پښتو د ادب جامه، د ګرد پښتونخوا د ترکو نه ډک ارمانه، د ټول انسانیت د خوشحالو سازو سامانه، د ګرد پښتونخوا د ترکو نه ډک ارمانه، د ټول انسانیت د خوشحالو سازو سامانه، زما درته دعا ده چې حاصل مې د دعا شي، زما درته دعا ده چې حاصل مې د دعا شي، د وخت تورو تیارو ته لکه ستوري د سبا شي، د وخت تورو تیارو ته لکه ستوري د سبا شي. قدرمنو اورېدونکو، دا او د اجمل بابا منظوم خراج چې راز صاحب ته د هغې په ژوند باندې وړاندې کړو. ورزو د محترم اقبال حسین افکار صاحب لیک طرف ته چې راز صاحب په حوالې سره هغې څه لیکي.
د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد بانی سیکرټري جنرال اقبال حسین افکار صاحب د محترم خدای بخلی سلیم راز صاحب په حوالې سره لیکي په 18 مئی د نامتو شاعر ادیب صحافي نکات سلیم راز تلینو. په دې مناسبت در سره خپل یو لیک شریکوم. سرخط یې دی سلیم راز د فکر و فن په حواله د خپل اثر ځانګړی شخصیت. سلیم راز صاحب په څیر خلک په یو انساني ټولنه کې چرته خال پیدا کیږي چې په یو وخت د ژوند په ګڼو څانګو کې ځانګړتوب لري. سلیم راز د دغه شخصیتونو نه یو چې د سیاست، ادب، صحافت په څانګو کې خدای ورکړي صلاحیتونه کارولي. هغه یو انقلابي شاعر د اعلی پای نثر لیکونکی و چې هر نثر منظوم کلام لیکي، هم د هغه فکر ترجمانو، هم په دې حواله د هغه په نثري لیکونو کې چې ورکې د نظم نثر په کتابونو سریزي هم شامل دي، تنقیدي شعور پریوانو. سلیم راز صاحب د خپل فکر د لیلا لیوانې مجنونو په دې هغه د هرې قربانۍ راتیر شوی دی، او که څومره هم مالی ستونزو سختو سره مخ شوی دی، خو د خپل فکر د لیلا لمن یې نه ده پرېښودی او نه یې ورسره بې وفایي کړې ده. یا د استاد شاعر سیف الرحمن سلیم صاحب وایي چې سلیم راز صاحب کاکاجي صنوبر حسین خپل فکري لارښود ګڼي. هغه د فکر و فن په حواله د اجمل خټک او کلندر مومن په دایره اثر کې و. سرخدونه مې نظر کې نزیږي د نړۍ د هر وطن زباشنده یم. په فني او فکری حواله هغه د خپل اسلوب خاوندو. د هغه هر شعر، هر نثر، نظم د هغه د فکر ترجمان په عملی توګه هم لومبي تر اخره په خپل مقام ولاړو. دغه په نثري لیکونو او کالمونو پښتو اردو تنقیدي شعور پریوانو. دغه تنقید به په استعمار او سامراج هم او په نړۍ کې د هغه په استحصالي سرمایه‌دارانه نظام هم. سلیم راز صاحب په کال 1941 کې د شنغر 400 په سوکړ کې زیږیدلی و. تر 14 سبق ویلو. محترم سلیم راز د ورځپاڼې شهباز بانګ حرم سره د ځینو مجلو مدیر هم پاتې دی. د انجمن ترقی پسند مصنفین خیبر پښتونخوا د کاکاجي صنوبر حسین، فارغ بخاري، رضا همداني نه رستو فعال غړی او سکاتر و. رستو د پاکستان په کچ د انجمن ترقی پسند مصنفین مرکزی تنظیم مشر سکاتر پاتې دی. رستو دغه تنظیم غړو د پاکستان په کچ د خپل تنظیم ټول عمري صدر وټاکو. په کال 1980 کې لومبي عالمي پښتو کانفرنس په پیښور کې کړو، او په کال 2011 کې دویم عالمي کانفرنس د پیښور په نشترخال کې منعقد کړو. د ټول پاکستان د بیلابیلو سیمو په ادبي کلتوري سیمینارونو کانفرنسونو کې په هیڅ یو پښتون دانشور به ګډون کوو. د سره د افغانستان، هندوستان او چین او نورو ملکونو په عالمي کانفرنسونو سیمینارونو کې هم شرکت کړی دی، بلکې په پښتو ادب یې ګټورې مقالې په دغه ځایونو کې اورولې دي. ښاغلی عبدالحمید زاهد د سلیم راز سریزې کې یو ځای کې وایي سلیم راز یو نه ستړی کیدونکی انسان دی. په دې 80 کلن عمر کې هم که په وجود کمزوری هم دی، خو جذبې ځواني لري. هر ځای، هر محفل ته ځان رسوي په دې غرض چې خپل انقلابي پیغام نوي کول ته ورسوي. د یو تکړه مبارز او رښتونی انقلابي رهنما کار هم دا وي. ښاغلی راز مایوسه نه دی، خپلو زلمو ته لارښودنه کوي. محترم سلیم راز د اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد د بورډ اف ډایرکټر 100 کاله غړی پاتې دی. د دغه ادارې لایب فیلو یعنی ټول عمري غړی هم پاتې. سلیم راز د هغه
علمي ادبي تنقیدي صحافتي خدماتو په ترڅ کې ګڼ شمېر ایوارډونه ستاینلیکونه سرکاري او ولسي ادارو په کچ باندې ترلاسه کړي چې د یاد وړ ورکې د پاکستان صدارتي تمغه حسن کارکردګي او د افغانستان لخوا ستاینلیک ورته د ولسمشر استازي او مشر سفیر ډاکټر حضرت عمر شاه خیلوال په اسلام آباد کې په یو خصوصي دستور کې ورکړو. ښکلا او ژوند سره الفت بکوو، ښکلا او ژوند سره الفت بکوو، دا عبادت دی عبادت بکوو. دوه مین زړونه چې په زور بیلوي، دوه مین زړونه چې په زور بیلوي، دغه سماج نه بغاوت بکوو. کمون نادار بادار په دار خیجوي، کمون نادار بادار په دار خیجوي، رازا د خوارو حمایت بکوو. افکار صاحب خپل لیک کړوان دی د عبدالحمید زاهد صاحب دغه لیک حواله ورکوي. لیکي ښاغلی عبدالحمید زاهد د سلیم راز سریزې په مختلفو کتابونو لیکلي، سریزو انتخاب د سلیم راز سریزې په نوم چاپ کړي. ښاغلی صفدر علي صایم د هغه د اردو کالمونو انتخاب د راز کی باتیں په نوم باندې چاپ کړی دی. زما د معلوماتو مطابق ډاکټر حنیف خلیل د سلیم راز فن او شخصیت په نوم لیکلی و. نه پوهیږم چې هغه چاپ دی او کنه، خو د اکادمي ادبیات پاکستان لخوا د معمار پاکستان د پروګرام تر مخ د ښاغلي روخان یوسفزي په سلیم راز صاحب شخصیت او فن کتاب چاپ دی. دغه شان سحر بونیری هم د سلیم راز د پښتو کالمونو یو کتاب د مزدور سنگر پبلیکیشن لخوا چاپ کړی دی. عبدالحمید زاهد طالب د سلیم راز سریزی دی. په دې لړ کې پروفیسر ډاکټر اسماعیل ګوهر وایي یقینا چې عبدالحمید زاهد د پښتو ښه شاعر دی. د هغه شعري مجموعه 2 ځله چاپ شوې ده، خو زه د موضوع د اهمیت او افادیت په اساس وایم چې د سلیم راز سریزې به عبدالحمید زاهد ژوندی ساتي. سلیم راز صاحب په دې حواله خوشبخته د هغه په ژوندانه هغه ته په سرکاري سطح غیر سرکاري سطح درناوي ورکړی شوی دی. د چترال نه تر کراچۍ او د لاهور نه تر امو د پښتنو سره په دې منطقه کې د هرې ژبې ادیبانو، شاعرانو او منورینو نازولی دی. سلیم راز صاحب په کال 1941 کې د اشنغر 400 دواوی سیمې په سوکړ کلي کې زیږېدلی او په 18 مئی کال 2021 کې د څو مودې ناروغتیا وروسته د پېښور کې وفات شو او خپل کلي کې خاورو ته سپارلی شوی. قدرمن اوریدونکو، دا او د اقبال حسین افکار صاحب هغه لیک چې هغې د راز صاحب په شخصیت باندې کړی دی او په مختلفو رسالو اخبارونو کې چاپ دی. ما غوښتل چې دا ګټور لیک ستاسو په وړاندې تاسو سره شریک کړی شي. ورزو د عبدالحمید زاهد صاحب لیک طرف ته زاهد صاحب سره د راز صاحب ډیر خوږ او ښه نږدې تعلق پاتې دی. د راز صاحب د شخصیت یو خصوصي یو بل اړخ دا مو چې هغې به هم لکه د اجمل بابا خپل کشرانو ته، ځوان کول لیکوالانو ته ډیر وخت ورکو، ډیر ډاډګیرنه به د هغې کوله او هغې سره به ډیرې نږدې او ډیرې خوږې رابطې ساتلې. محترم عبدالحمید زاهد صاحب د صداقت لمبردار سرخط لاندې د سلیم راز صاحب په حوالې سره لیکي چې سلیم راز ټول ژوند د ځپلي او بېوسه انسانانو د روښانه سباوون دپاره هلې ځلې کړي دي. سلیم راز یو ترقي پسند سوچ لرونکی انسان دی. هغه د رنګ، نسل او قومیت نه بالا دی. هغه د هر مظلوم دپاره آواز پورته کړی. هغه په خپله وایي سرحدونه مې وجود کې نه ځایږي، د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم. سلیم راز کول هم انسانیت سره محبت لري. هغه که د ملک دننه وي یا د ملک نه بهر په هره خطه کې وي د مظلوم انسانیت خبره کړې ده. سلیم راز د جرأت اظهار نوم دی. هر شاعر ادیب د خپل اثر ترجمان وي. سلیم راز صرف ترجمان نه لارښود هم دی. د سلیم راز په لیک کې ابهام یا مصلحت بالکل نشته. د صداقت لمبردار دی ځکه
خو په جار وایي کولا او ژوند سره الفت به کوو، دا عبادت دی، عبادت به کوو. دوه مین زړونه چې په زور بیلوي، دغه سماج نه بغاوت به کوو. که مونږ نادار بادار په دار خیجوي، رازه د خوارو حمایت به کوو. یا لکه بل ځای کې راز صاحب لیکي چې سر ټیټي که په هر شکل وي توهین دی، سر ټیټي که په هر شکل وي توهین دی، سر اوچت ګرځول شان د ادمیت دی. د یو تکړه او ریښتوني انقلابي رهنما په حیث ښاغلي راز مایوسه نه دی، د خپلو ظلمو لارښودنه کوي. وایي درنګ صحت له راختونکې دلته نمر دی، درنګ صحت له راختونکې دلته نمر دی، په مسکا باندې شفق له پورې غر دی، پړک زارا د تورې شپې زر په چودو ده، چې مایوس نشه ملګرو بس سحر دی. سلیم راز یو کل وقتی لیکونکی دی، شاعر، ادیب، صحافي، کالم نگار، تبصره نگار او ښه منتظم هم دی. وسیع مطالعه او مشاهده لري، پښتون قام ته پر راپېښو مسلو ژور نظر هم لري او د دې مسلو په حل هم خبر دی. سیف الرحمن سلیم وایي سلیم راز کاکاجي صنوبر حسین خپل فکري رهنما ګڼي او په ادب او فن کې د کلندر مومن او اجمل خټک د اثر په دایره کې دی. سلیم راز چې کله څه لیکي، هغه که غزل دی، که نظم، کالم وي یا مقاله، د کتاب سریزې لیکي، زما په شان هر لوستونکي ترې څه ناڅه استفاده کړې ده، ځکه چې د راز صاحب په لیک کې امید وي، لارښودنه وي، پیغام وي. ځکه خواروخات ایاز داودزی وایي د سلیم راز نثري او منظوم لیکونه زه ډېر په شوق او ډېر په مینه لولم. د هغه تخلیقات زما ځکه خوښ وي. هغه څه وایي په ډاګه وایي، په ډانګ پیلي وایي. د هغه خیال، فکر او جذبه چې په غورځنګ شي، نو بیا د هغه قلم نه اباسي نونه په بهېدو شي. قدرمنو اورېدونکو، دا د عبدالحمید زاهد صاحب د لیک نه څه برخه. زاهد صاحب د راز صاحب په حوالې سره د هغې چې کوم ډېر د سلیم راز سریزې په نوم باندې یو کتاب تعلیب کړی دی، د هغه سریزې را جمع کړي دي. هغه سریزې چې راز صاحب په مختلفو کتابونو باندې لیکلې وي، هغه ډېر په محنت سره زاهد صاحب را جمع کړي دي. او په دغه کتاب کې چې کوم دی د 340 صفحو دغه کتاب کې ډېر په محنت سره، ډېر په خوارۍ سره چې د چاپ کال د دې کال 2019 په ستمبر کې د چاپ کړي د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد له طرف نه. دا ډېر مهم کتاب دی. دغسې نور چې ما کوم ذکر د افکار صاحب په لیک کې شوی دی، د روخان صاحب، ډاکټر انیف خلیل صاحب، سحر بنیری او دغسې په راز صاحب باندې ډېر زیات لیکونه شوي. پکار دا چې د داسې مشرانو د فکر نه رڼا واخیستې شي، د هغې چې څومره لیکونه دي، که هغه نظم دی که نثر دی، هغه محفوظ وساتلی شي، هغه بار بار په مختلفو ذریعو وسیلو باندې ځوان کلتړ وړاندې کړي شي، د لیک په شکل کې، د میډیا د لارې، د سوشل میډیا د لارې، چې هغې نه ځوان کل استفاده وکړي. قدرمن اورېدونکو، دا د اقبال حسین افکار صاحب لیک، د عبدالحمید زاهد صاحب لیک، د راز صاحب په حوالې سره. څنګه چې پروګرام په آغاز کې ما وویل چې په 18 مۍ باندې د راز صاحب ړومبی تلي، نو ړومبی برسي وه، یعنې د هغې د وفات یو کال پوره شوی. نن 19 تاریخ دی. نو زمونږ پروګرام هفته کې یو ځلي په دغه ورځ باندې ممکن ونه چې ګینې مونږ په پروګرام تابع کړی وي، ځکه ما بهتر وګڼل چې نن ادبي پروګرام مونږ د راز صاحب په نوم کو، د راز یادونو په نوم کو، د راز صاحب په حوالې سره خبرې وکړو. د هغې چې کوم مبارزه ده او د هغې کوم کړاوونه دي، په هغې باندې رڼا واچو. په دغه حوالې سره مونږ د اجمل خټک بابا شعرونه ډېر خواږه، او زه غواړم چې آغاز مونږ هم د هغه په شعرونو سره کړو، او د دې پروګرام اختتام چې کوم دی هم زه په دغه شعرونو باندې وکړم. په راز صاحب باندې خو ډېر لیکونه شوي دي، نظمونه او نثرونه، او د اجمل بابا دغه څو شعرونه یو ځل بیا
ستاسو په درانه خدمت کې او زمونږ پروګرام به هم په دې باندې اختتامي. اجمل بابا راز صاحب ته وی چې د مینې په دنیا کې مې د حسن ښکلي رازه، د فکر سردرو کې مې د ننګ هغه شاباسه، د وینې په سرخۍ کې مې د نوي پښتو رنګه، د زړه په سور رباب کې مې د وخت کل آهنګه، د کام په افق باندې د یو سپین سحر پیغامه، د ملک په میخانو کې د پښتو د ادب جامه، د ګرد پښتونخوا د ترکو نه ډک ارمانه، د ټول انسانیت د خوشحالو سازو سامانه. زما درته دعا ده چې حاصل مې د دعا شي، زما درته دعا ده چې حاصل مې د دعا شي، د وخت تورو تیرو ته لکه ستوري د سبا شي. قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام وخت بیخي په ختمېدو دی. دا پروګرام ستاسو په درانه خدمت کې د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې له طرف وړاندې کړی شو. خپل کوربه سردار یوسفزي او پروډوسر محمد امین بنګش ته ورکړي اجازت. ښاد آباد اوسئ، د لوی الله په امان.